سلامونه دوستانو. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې د ویډیو لپاره تامنیل عکسونه څنګه جوړولی سو په موبایل کې. نو که چیرې اول ځل وي دا ویډیو ګورئ، لطفا چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، په څنګ کې زنګوله فعاله کړئ تر څو په راتلونکي کې ټولې ویډیوګانې تر تاسې ژر در ورسیږي. او که غواړئ تامنیل جوړول په موبایل کې زده کړئ، مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره موږ سره وګورئ. عبدالمتین سروري یم له سروري چینل نه. نو راځم په موبایل کې دا برنامه خلاصوم. نو کله مې چې دا برنامه خلاصه کړه له داسې یو صفحې سره به مخامخ شئ. اول ځل باندې راځو دې ځای ته. دلته د عکس یا د تامنیل اندازه سایز ټاکو. په دغو ایمیج سایز باندې به اوکې وکړئ او دا کسټوم داسې کله اوکې وکړئ خلاص کړئ. نو دلته مختلف ګزینې تاسو ته راجګوي چې تاسو غواړئ دا تامنیل د څه شي لپاره جوړ کړئ، کومه اندازه باندې. نو موږ یوټیوب تامنیل په نامه باندې همدا اوکې کوو، ځکه اوس فعلا موږ یوټیوب تامنیل جوړوو. 900 په 1280 کې اوکې ووایم. نو همدا اندازه د تامنیل لپاره شوه. نو دلته راځئ دوستانو. ښه، زه خصوصا خپله چې کله تامنیل جوړوم نو راځم د دغو ځای نه بکګراوند یا د لاندې صفحې ته یو څه شي یو رنګ ټاکم. نو دلته مختلف رنګونه شته، تاسو کولی شئ د خپلې خوښې رنګ وټاکئ. مثلا زه اوس دا رنګ ټاکم، دا رنګ مې وټاکه او راځم یو نوشته هم دلته څنګه کوم اضافه کوم. دلته راځم او دا ایډیټ کوم، پاکوم او دلته لیکم خپلې د یوټیوب لپاره تامنیل جوړول په دغه رقم باندې. نو دلته دوستانو له دې وروسته راځو یو فونټ ورته اضافه کوو، سایز ده همدا فونټ ده. دلته یو څه دي چې تاسو کولی شئ په دې کې دوستانو پښتو فونټونه هم اضافه کړئ. اوس ما ځینې پښتو په نامه باندې دا بهیج کوم فونټونه چې وینئ دا ټول پښتو فونټونه دي، ما اضافه کړي دي دلته. نو په راتلونکي کې به بیا تاسو ته وښیم یا هر چا، ځکه دا طریقه ډېره اسانه ده. که چا غوښتل چې پښتو فونټ اضافه کړي نو کومنټ کې دې ماته ولیکي، زه به خامخا دا طریقه ورته وښیم چې فونټ څنګه اضافه کړي. او طریقه اسان ده، البته تاسو خپله هم کولی شئ اضافه یې کړئ. نو اوس فیلحال زه غواړم دا پښتو فونټ وکاروم. دې رقم باندې. نو دلته راځم یو بل څه هم ورته جوړوم، دو جانې یو شیپ ورکوم، مثلا دا شیپ سره او راځم رنګ یې هم مثلا تور رنګ ټاکم داسې. دا به لږ غټ کړم او دلته به تاو کړم په دې رقم باندې. دې رقم اوس نو دوستان به لیکنه له دې تور رنګ نه د لاندې شوه. تاسو به راسئ دغو ځای لایو ته او دا کوم خال خال علامتونه چې وینئ دا به ونیسئ، پورته به یې په لایه باندې واړوئ تر څو نوشته پورته ورباندې راسي. دلته تاسو کولی شئ بیرته سایز وړوکی کړئ یا کومه اندازه چې غواړئ په دې رقم باندې. ښه، نو دلته شادو یا هم د لاندې
سوری سپین ټاکمه او اضافه کوم یې په دوه رقم باندې داسې او راځم په لیکنه باندې اوکې کومه لیکنه مې اوکې وکړه نو راځم دغو ته هم یو د څنګ رنګ ورکومه که دا اوکې کړو دلته راسو او دا رنګ وټاکو یا زیړ رنګ زه ټاکم زیړ رنګ سو بلکل او راځم په دې رقم باندې نو دلته که بیرته د لیکنې رنګ تور کړو او دا به ډېر ښایسته ښکاره سي په دې رقم باندې ګورو او دغو څنګ ته تاسې کولی سئ هر څه چې غواړئ ولیکئ مثلا که غواړئ یو عکس ورته راواخلئ کولی سئ یو عکس دلته ورته راوړئ یا هر څه چې دي که عکس راوړئ دلته به راسئ امپورت امپورت مو چې کله ووایم او خپل عکس دلته پیدا کړئ نو دا عکس البته له دې عکس نه ما بکګراوند ایسته کړی ده په پي ان جي فارمټ کې ده نو کوم دا هم نه و زده ما ته په کومنټ کې ولیکئ ډېره اسانه طریقه ده او په یو کلیک باندې دا کار کیږي دا به هم تاسو ته وښیم نو په دې رقم چې کله بکګراوند ونه لري په دې رقم باندې تاسو عکس رااخیستی سئ او استفاده کولی سئ نو دلته هم زه راځم یو شاوخوا ته رنګ ورکوم په دې رقم هر رنګ چې تاسې زړه وي او ښه ورسره ښکارېږي هماغه رنګ ورکولی سئ دا سپین رنګ نو دلته لیکنه څنګه چې تاسې خوښېده هماغه رقم یې ایښودلی سئ او کله چې دا سیو کوئ نو راباسئ دوه ځای ته سیو ایز پروجیکټ نو که ته پروژه په دې رقم باندې تاسې سیو کوئ او بل وخت بیا ګټه ورنه اخلئ هم کیدای سي او که سیو ایز ایمیج عکسي سیو کوئ نو هم کیدای سي نو هغه سایز کوم چې په اول کې مو ټاکلی و هماغه اوس هم ده او سیو ټو ګالري وایمه نو دلته یو تبلیغ هم پکې راځي چې دا معمول ده نو دا تبلیغ به هم راځي او زه اوس ځم ګالري ته او دا عکس ګورم نو دا عکس اوس مو جوړ کړ چې ډېر صاف شفاف او ښایسته عکس راغی نو دا تاسو کولی سئ تامنیل کې د یوټیوب لپاره وکاروئ او ډېره یو ښه نتیجه ونیسئ نو کوم دا ویډیو خوښه سوې وي او د نورو ویډیوګانو په انتظار هم وئ همدا اوس چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ خپل نظر مو هم راته ولیکئ البته دوه دانې ویډیوګانې نورې هم درته پیشنهاد کومه که مو خوښې سوې دا هم وګورئ په څښتن تعالی مو سپارم د خدای په امان